زه ګویا سلیمان علیه السلام په لار باندې تېرېده چې وې کتل ابلیس شیطان یې ولیده شیطان ته ووې شیطان وایه په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل تا ته څه دی دا خبره کوم اخیری بس په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل تا ته څه دی هغه ورته حضرت په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل ما ته دا دی چې هلک د هلک سره بدعملي کوي د دې نه ما ته محبوب ترین عمل نشته وایي دا ولې تا ته دومره محبوب دی شیطان ورته جواب کوي ما ته ځکه دومره محبوب دی چې په مخ ته ځمکه الله ته دومره یوه ګناه عظیمه نشته تر کومې پورې چې هلک د هلک سره بدعملي کوي دونه د دې نه عظیمه ګناه په مخ ته ځمکه نشته زما محترم دا زما رب وي د ګناه انتها چې ګناه ختم شي هغه چې هلک د هلک سره لواطت کوي دا د ګناه انتها ده بس په دې ځای باندې ګناهونه ختم شي د دې نه بره درجه د ګناه نشته زما محترمو د دې نه بره درجه د ګناه نشته د دې نه پورته درجه د ګناه نشته د دې نه عظیمه درجه په مخ ته ځمکه زما د رب د ناراضتیا نشته ګویا چې زما رب په څه باندې عرش رقیږي په څه باندې زما رب ته زیات دوک رسیږي هغه د هلک سره هلک بدعملي کوي هغه عظیمه ګناه ده زما محترم الله دې موږ د دې عمل او تا ته یو خبره کوم که په دې عمل کې وفات شو په دا بیمارۍ کې وفات شو د دنیا د دغه لاړو فقد کفر نبی اسلام مبارک فرمایي د دنیا نه کافر لاړی د بدعملۍ دپاره تاسو ته اخیری یو وظیفه م ښیم کوم سړی چې د لواطت په عمل کې بند دي علماء کرام فرمایي کوم سړی چې د لواطت په دا بیمارۍ باندې اوریدلي د دې لپاره علماء کرام یو وظیفه ښیي هغه وظیفه حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير هلک دې ولیده او ستا پې دا بیماري راله تا ته چې دا کومه بیماري لګېدله ډایرکټ په دا کلمه شروع کې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير الله ته راته کافي شو الله ته زما مددګار شه دا وظیفه ده دا به 450 بار کې چې کله دی مرض باندې وړی دی او زړه د دې مرض ته وشو دا وظیفه به 450 بار شروع کې 21 دن به دا وظیفه وکړي د دې عمل نه به الله نجات درکړي یوه دویمه بعضې خلک دا چې په لاسو باندې استمنا بالید ورته وایي عربۍ کې په لاسو باندې د ځان نه مني ایستل په لاسو شهوت پوره کول عظیمه ګناه ده په دې به تاسو ته یو جمعه بحث کوم انشاءالله د هغې دپاره هم زه یو وظیفه ښیم هغه وظیفه دا ده چې یو پیره به لومبۍ کلمه ووایې کله د دې عمل تړو شو یو پیره به دا کلمه ووایې اوله کلمه لا اله الا الله محمد ټول ووایې لا اله الا الله محمد رسول الله یو پیره به دا کلمه ووایې او 21 پیرې به درود ابراهیمي ووایې کوم چې په دې دا کې درود دي په دې کې کوم درود نه په مانځه کې دا به 21 پیرې وي چې یو پیرا اوله کلمه 21 پیرې درود شریف درود ابراهیمي ان شاء الله چې دا وي او 21 دن د عمل مو الله به د دې ګندګۍ نه نجات درکړي ټول څوک سره سبحان الله